په مدینه منوره کې د اسلام ابتدا داسې وشوه چې مدینه کې به دوه ډلې پاتې کېدې چې اوس او خزرج ورته ویل کېږي او نور په مدینه کې يهوديان پاتې کېدل. اوس او خزرج دا د يهوديانو په مقابله کې زیاتو د دوه اکثر جنگ جګړې وي. نو چې کله به د اوس او د خزرج د يهوديانو سره خبره راغله، يهوديانو به ورته ووایي چې ان قریب به د آخري زمانې پیغمبر راځي، موږ به هغه سره یوځای کېږو او تاسو سره به جګړه کوو، تاسو باندې به حمله کوو. د نبوت په 11 کال باندې د مدینې کسان حج دپاره مکې ته راغلي. پیغمبر علیه السلام لاړو، دو سره ملاو شو، دعوت یې وله ورکړه، د اسلام دعوت، د دین دعوت یې وله ورکړه. ورته یې ووایي چې زه د الله پاک پیغمبر یم. دا شپږ کسانو چې کله د نبي علیه السلام دعوت واورېده، نو خپلو کې یو بل سره مشوره وکړه چې یهود موږ ته د کمې خبرې دمکي راکوي چې موږ به د آخري زمانې پیغمبر سره کېږو او تاسو باندې به حمله کوو. نو راځئ چې د یهودیانو نه مخکې شو او په ده باندې کې ایمان راوړو. دې شپږ واړو کسانو په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړو، مسلمانان شول او بیا لاړل مدینې ته. نو چې په کم مجلس کې به کېناستل، کم ځای کې به کېناستل، هلته به یې د اسلام خبرې کولې، د نبي علیه السلام خبرې به یې کولې. غرض دا عزیزانو چې په لږ وخت کې د مدینې په یو کور ته د اسلام خبر لاړ، د اسلام دعوت لاړ. په بل کال باندې دو سره 15 کسان نور شول او 11 کسان دا راغلل. شپږ په دې کې هم هغه د اولنی بیت والا کسانو او 15 ورسره نور شول. دا 11 کسان راغلل او د نبی علیه السلام سره ملاو شول، اسلام قبول کړ او د پیغمبر علیه السلام نه اجازت وغوښته چې موږ ته داسې څوک راکړه چې موږ سره لاړ شي او مدینه منوره کې د اسلام تعلیمات موږ له راکړي. پیغمبر علیه السلام ورسره 2 صحابه کړل، یو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او یو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه. دول لاړل او مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې ملما شو او د اسلام دعوت ورکول شروع کړ او خلق دا براتل. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ورته د قرآن آیتونه لوستل، د دین خبرې به ورته کولې او خلق با په اسلام کې داخلېدل. په دې کې د مدینې منورې یو کس دی اسید بن حضیر رضی الله تعالی عنہ. دی راغی اسد ابن زراره ته وی چې دا تاسو کم دین شروع کړی دی، د کم دین طرف ته خلق را بلئ او ورته وی چې دا هر څه دلته ختم کړئ او دلته نه لاړ شئ. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ورته ووی چې ته لږ کېنه، زه درته خبره کومه، که خوښه دې شوه ویې منه، کنیم بیا لاړ شه. ته ده ورته ووی چې دا صحیح خبره وکړه، زه ستا پیغام ستا خبره اورم. کېناسته. نو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ورته د قرآن تلاوت شروع کړ. د چې کله د قرآن تلاوت واورېده نو د زړه کیفیت بدل شو او ورته وی چې دې دین کې د داخلېدو څه لار ده، کومه طریقه ده. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې خپل جامې صفا کا، بدن صفا کا، غسل وکړه او د هغې نه پس کلمه ووایه، 2 رکعاته لمونځ وکړه. دا طریقه وکړله او وی چې زه ځمه. او یو بل کس دی سعد بن معاذ، هغه ته دا پیغام ورکوم که چېرته هغه اسلام قبول کړو نو د مدینې منورې اکثر خلک دا به په اسلام کې داخل شي. اسید بن حضیر رضی الله تعالی عنہ لاړ سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ پسې. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ یو ځای کې کسانو سره ناست دی چې کله اسید وکتل، خلکو ته ووایي چې دا راته هغه مخکنی اسید نه ښکاري، په ده کې څه تبدیلي راغلې ده. نو چې کله سعد بن معاذ خواته لاړ، سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته ووایي چې ته کوم کار پسې تل وې، هغه کار دې وکړه او که نه.
اسید ورته وویل چې زه ابو سره کېناستم د ابو خبرې مې واورېدې د ابو خبرې صحیح دي. دا ورته وویل سعد بن معاذ معلومیږي داسې چې دا هم خپل دین پرېښوسته او د ابو دین کې داخل شو. زه ورځم او په خپله ورسره خبرې کوم. توره یې راواغسته، راغې د اسد بن زراره رضی الله تعالی عنه کور ته. دا یې د ترور زوی ورته یې وویل که ته چېرته زما رشته دار نه وې، زما در سره رشته نه وې، د ترور زوی مې نه وې، نو نن ما تا سره جګړه کوله. او ورته یې وویل چې دا هر څه د دلته نه ختم کړئ او ځئ دلته نه. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ته کښېنه، زه درته خبره کوم. کښېنولو، د قرآن پاک تلاوت یې ورته شروع کړ او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه باندې د قرآن پاک د تلاوت اثر وشو، اسلام قبول کړ او مسلمان شو. او لاړو خپل قوم ته، خپل قبیلې ته. د اوس قبیلې سردارو او د قبیلې اکثر خلک دای په اسلام کې داخل کړل، دای مسلمانان کړل. نو په داسې طریقې سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې د هجرت نه مخکې لا نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې منورې ته نه دی تللی چې په مدینه کې د اسلام ابتدا وشوه او خلکو اسلام قبلول چې کوم دی هغه شروع کړ. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د راتګ نه مخکې د جمعې د منځ ابتدا هم په مدینه منوره کې شوې وه. اسد بن زراره رضی الله تعالی عنه چونکې اول هغه شپږو کسانو کې و چې اسلام قبول کړی و د مدینې د خلکو نه، د خپل په سوچ سره، خپل په اجتهاد سره د جمعې پر ورځ 2 رکعاته لمونځ چې دی هغه شروع کړ. خلک یې په دې باندې کې راواړول. اول صحابي دی، هغه وی زما پلار به چې کله د جمعې پر ورځ اولنې اذان واورېده نو اسد بن زراره رضی الله تعالی عنه له به خامخا د مغفرت دعا کوله. ما ته نه تاسو کو چې ته ولې اسد لپاره دا دعا کې وزکه کومه وی چې اول ځل په مدینه کې د جمعې منځ آغاز ابتدا د اسد بن زراره رضی الله تعالی عنه کړی و. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ ته پیغام ولېږه چې ته په مدینه منوره کې د جمعې پر ورځ چې کله د غرمې د مکروه ټیم ختم شي د دې نه بس 2 رکعاته لمونځ کوئ د الله پاک د قرب حاصلولو لپاره، نږدېوالی حاصلولو لپاره. نو صحابه کرامو پهله نه په دې باندې کې عمل چې کوم دی هغه شروع کړی و. نو دې ذریعې سره په دې طریقې سره مدینه منورې ته اسلام لاړ.